أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود أو ويلد يهوديانو والنصارى ونصاراو نحن أبناء الله منغا دا الله تعالى زامنيو، يعني لك دا الله تعالى دا زامنو پشان الله تنجديو منغا. وأحباؤه أو دا الله تعالى دوستانيو. قل ورتو فرماي نبي صلى الله عليه وسلم فلم يعذبكم نولي عذاب دركي تاسو تا الله تعالى بذنوبكم ستاسد گناهونو دو وجنه بل أنتم بشر ممن خلق بلکې تاسو بشر یاستئ، انسانان یاستئ. ممن خلق د هغو مخلوقاتو د جملې نه چې الله تعالی پیدا کړي دي. تاسو هم لکه د عامو انسانانو په شان د الله مخلوقات یاستئ. یغفر لمن یشاء بخنه کوي الله تعالی چاته چې وغواړي، ویعذب او عذاب ورکوي الله تعالی من یشاء چاته چې وغواړي. ولله او خاص د الله تعالی دپاره ده ملک السماوات پاچاهي د اسمانونو والارض او د ځمکې وما بینهما او د هغې فضا چې د اسمانونو او د ځمکې په مابین کې ده. والیه المصیر او خاص د الله تعالی طرف ته ورګرځېدل دي. یا اهل الكتاب ای کتاب والاو قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یبین لکم بیان کوي تاسو ته د احکامو د الله تعالی على فترة من الرسل على فترة یعنی په زمانه د فترت او د انقطاع من الرسل د پیغمبرانو د الله تعالی کې په داسې حالت کې الله د پیغمبر راولېږه چې د پیغمبرانو د رالېږلو سلسله قطع شوې وه او پیغمبر ته اشد ضرورت و ان تقولو دې لپاره چې بیا به تاسې دا خبره کوئ، بیا به تاسې دا بهانه کوئ ما جاءنا من بشیر چې نو راغلی موږ ته هیڅ زیری راکوونکی ولا نذیر او نه ویرونکی. یا ان تقولو دې لپاره چې تاسو بیا ونه وایي ما جاءنا چې نو راغلی موږ ته من بشیر هیڅ زیری راکوونکی ولا نذیر او هیڅ ویره راکوونکی. فقد جاءکم ان تاسې الله تعالی ته بیا دا بهانه او دا عذر ونه کوي. فقد جاءکم نو یقینا راغلی تاسو ته بشیر زیری درکوونکی که تاسې د الله تعالی خبره ومنئ، ونذیر او ویره درکوونکی تاسو ته که تاسې د الله د اوامرو نافرماني وکئ. والله على كل شيء قدیر او الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. واذ قال موسی او کله چې وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه اذکروا نعمت الله یاد کړئ تاسو نعمت د الله تعالی علیکم په تاسو باندې اذ جعل فیکم کله چې وګرځول الله تعالی فیکم په تاسو کې یا اذ جعل فیکم کله چې پیدا کړ الله تعالی په تاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم او وګرځولی تاسې ملوکا پاچایان وآتاکم او درې کړه تاسو ته ما هغه نعمتونه لم یؤتی چې نه دي ورکړي احدا من العالمین هیڅ یو کس ته د مخلوقاتو د زمانې ستاسو نه. یا قوم ای زما قومه موسی علیه السلام خپل قوم ته وویلې یا قوم ای زما قومه ادخلوا الارض داخل شئ تاسې ځمکې ته ادخلوا الارض المقدسه داخل شئ تاسې دې پاکې ځمکې ته چې هغه د بیت المقدس ځمکه وه، د شام ځمکه وه. التي كتب الله لكم هغه ځمکه چې لیکلې ده الله تعالی ستاسو دپاره چې تاسې به هغې ته داخلیږئ او تاسې به جهاد کوئ، هغه به فتح کوئ او داخلیږئ به ورته. ولا ترتدوا او تاسې مه واپس کیږئ علی ادبارکم په خپلو شاګانو باندې د جهاد نه تاسې مه شاته کیږئ. فتنقلبوا نو وبګرځئ تاسې خاسرین ذلیله او زیانکاران.
قالوا اولد یا موسی ای موسی ان فیها یقینا په دې ځمکه کې قوما جبارین داسې قوم دی چې هغه زورور خلک دي وانا لن ندخلها په دې زمانه کې دغه بیت المقدس ځمکه دا د عمالقه په لاس کې وه وانا لن ندخلها او یقینا منګه هیڅکله نه داخلیږو دې ځمکې ته حتی یخرجوا منها تر دې پورې چې وځي دوی دا زورور خلک منها د دې ځمکې نه پخپله ووځي فإن یخرجوا منها نو که چېرته ووځي دوی پخپله منها د دې ځمکې نه فإنا داخلون نو یقینا موږ داخلېدونکي یاستو دې ځمکې ته قال رجلان وویلې دوی ته دوه کسانانو من الذین یخافون د هغو کسانانو نه یخافون چې ویرېدل د الله تعالی نه ویرېدل انعم الله علیهما او انعام کړی و الله تعالی په دوی باندې دوه کسانان چې یوشع علیه السلام او کالب و په دې 12 کسانو کې دوه کسانو دوی ته دا خبره وکړه ادخلوا علیهم الباب داخل شئ تاسې علیهم په دې قوم باندې په دې عمالقه باندې الباب دروازې د دې ښار ته فاذا دخلتموه نو کله چې داخل شئ تاسې دروازې د دې ښار ته فانکم غالبون نو یقینا تاسې به غالبه شئ په دښمن باندې وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فتوکلوا تاسو توکل وکړئ او ځان وسپارئ ان کنتم مؤمنین که چېرته یاستئ تاسې مؤمنان قالوا اولي بني اسرائیلو یا موسی ای موسی انا لن ندخلها یقینا منګه هیڅکله نه داخلیږو دې ځمکې ته ابدا هیڅ وخت همیشه دپاره ما دامو فیها تر څو پورې چې وي دغه قوم دا جبارین قوم فیها په دې ځمکه کې فاذهب انت وربک نو لاړ شه ته او ستا رب فقاتله نو تاسو وجنګېږئ د دوی مقابل کې انا هاهنا قاعدون موږ به دلته ناست یو کله چې تاسې دا ځمکه فتح کړه بیا به موږ داخلېږو ورته قال اولي موسی علیه السلام ربي ای زما ربه انی لا املکو یقینا زه اختیار نه لرم الا نفسي مګر د خپل ځان و اخي او د خپل ورور چې یوازې هغه زما خبره مني او بل څوک زما خبره نه مني فافرق بیننا نو جداوالی راولې په مابین زمونږ کې وبین القوم الفاسقین او په مابین د قوم نافرمانه کې قال اولي الله تعالی فإنها یقینا دغه ځمکه محرمة علیهم بنده کړی شوې ده په دوی باندې حرامه شوې ده په دوی باندې بنده شوې ده په دوی باندې دوی دې ځمکې ته نشي داخلېدی 40 سنة 40 کاله یتیهون فی الارض چې حیران و سرګردانه به ګرځي په ځمکه کې او دغه د شام ځمکې ته به دوی لاره نشي پیدا کولی فلا تأسه نو مه خفه کېږه علی القوم الفاسقین په دې قوم نافرمانه باندې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د یهودو او نصارا او نور خباستونه ذکر کوي وقالت اليهود والنصارى او ویلی یهودو او نصاراو نحن ابناء الله منګه زامن یو د الله تعالی و احباؤه او دوستان یو د الله تعالی منګه د الله تعالی زامن او د الله تعالی دوستان یو منګه د الله تعالی زامن یو یعنی منګه لکه د الله تعالی د زامنو په شان یو دغه د عقیده نه و چې منګه حقیقتا د الله تعالی زامن یو یعنی منګه لکه د الله د زامنو په شان یو لکه څنګه چې زامن خپل پلار ته نږدې او پلار د خپل زامنو سره محبت کوي او په هغو باندې شفقت کوي نو موږ هم الله تعالی ته نږدې یو او د الله تعالی زموږ سره محبت دی لکه دا وروسته و احباؤه دا د دې مخکې تفسیر دی و احباؤه او موږ د الله تعالی دوستان یو او د دې خبرې وجه دا وه چې بني اسرائیل دا د پیغمبرانو اولاد وه نو دوی په خپلو پلرونو باندې په خپلو نیکونو باندې فخر کاوه چې زموږ پلرونه نیکونه نیکان خلک وه نو الله تعالی به موږ ته عذاب نه راکوي موږ جنتیان یاستو موږ ښه خلک یو لکه مخکې سوره بقره کې دا خبره تېره شوې وه چې دوی به په خپل نسب باندې فخر کاوه په خپلو پلرونو نیکونو باندې په خپلو مشرانو باندې به فخر کاوه
او د خپلو پلرونو نیکونو د وجې نه به الله تعالی ته ځان نږدې ګاڼه. نو سوره بقره کې هم دا خبره ذکر شوې وه. الله تعالی په دوی باندې رد کړی و چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دغه پیغمبران چې تاسې په هغو باندې فخر کوئ چې موږ د هغو اولاد یو او د هغو د وجې نه تاسې الله ته ځان نږدې ګڼئ. دا یوه ډله وه چې ستاسې نه مخکې تېره شوې ده. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. د هغو دپاره هغه عمل دی چې خپله یې کړی دی او ستاسې دپاره هغه عمل دی چې تاسو کړی دی. د هغو په عمل باندې تاسې نجات نشي پیدا کولی. نو دلته هم الله تعالی په دوی باندې رد کوي. په نسب باندې انسان الله ته نه نږدې کېږي تر څو پورې چې انسان خپل عمل جوړ نه وي. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. لکه دغه تصور په اوس وخت کې بعضې خلکو کې شته دی چې د چا پلار نیکه ښه سړی تېر شوی نو که هغه هر څونه بد سړی نو خلک هغه ته د ښه سړي په سترګه باندې ګوري. داسې نه ده. په نسب باندې انسان نجات نشي پیدا کولی. قل ورته وفرمایه ای نبي صلی الله علیه وسلم فلم يعذبكم. نو بیا ولې عذاب درکوي تاسو ته الله تعالی بذنوبکم ستاسې د ګناهونو د وجې نه. تاسې باندې الله تعالی مختلف عذابونه را لېږلي دي. لکه مخکې سوره بقره کې هم بعضې عذابونه الله تعالی ذکر کړي وو او دوی خپله هم دا خبره کوله چې لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. موږ ته به د جهنم اور نه رسیږي مګر څو ورځې شمارل شوې نو دغه څو ورځې چې الله تاسې ته عذاب درکوي چې تاسې خپله دا خبره منئ. دا د دې خبرې دلیل دی چې تاسې د الله دوستان نه یاستئ. ځکه چې الحبیب لا يعذب حبیبه. دوست ته عذاب نه ورکوي او پلار خپل اولاد ته عذاب نه ورکوي. او تاسې ته الله تعالی په مختلفو وختونو کې عذابونه درکړي دي. نو که تاسې د الله تعالی دوستان وئ تاسې ته به الله تعالی عذاب نه درکوو. بل انتم بشر ممن خلق. بلکې تاسو بشر یاستئ ممن خلق د جنس د هغو مخلوقاتو نه چې الله تعالی پیدا کړي دي. لکه د عامو انسانانو په شان تاسې هم انسانان یاستئ. تاسې د الله بندګان یاستئ. د عامو انسانانو په نسبت باندې ستاسې کوم خاص امتیاز نشته دی. یغفر لمن یشاء. بخنه کوي الله تعالی چاته چې وغواړي. ویعذب او عذاب ورکوي الله تعالی من یشاء چاته چې الله تعالی وغواړي او په الله باندې څوک اعتراض نشي کولی. ولله ملک السماوات والارض. او خاص د الله تعالی دپاره پاچاهي د اسمانونو او د ځمکې ده. وما بینهما او د هغې فضا چې هغه د اسمانونو او د ځمکې په مابین کې ده. په دې ټولو کې د الله تعالی پاچاهي ده. والیه المصیر. او خاص د الله تعالی طرف ته ورګرځېدل د ټولو دي. یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا. اوس په دې آیت کې الله تعالی بني اسرائیلو ته د ایمان دعوت ورکوي چې تاسې په آخري پیغمبر باندې ایمان راوړئ نو تاسې به نجات پیدا کړئ. یا اهل الكتاب ای کتاب والاو قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یبین لکم چې بیانوي تاسې ته احکام بیانوي د الله تعالی احکام بیانوي او د الله دین تاسو ته بیانوي. علی فترة من الرسل. په حالت او په زمانې د انقطاع د پیغمبرانو کې. دا پیغمبر الله تعالی په داسې وخت کې راولېږه چې ډېر وخت د پیغمبرانو سلسله بنده وه. ځکه د عیسی علیه السلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې الله بل پیغمبر نه دی رالیږلی. د عیسی علیه السلام او د محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې 560 کاله یا 600 کاله دا د فترت زمانه وه چې په دې زمانه کې الله تعالی پیغمبران نه دي رالیږلي. یعنې په داسې وخت کې الله دا پیغمبر رالیږلی دی چې د انسانانو پیغمبر ته اشد ضرورت و. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. دې لپاره الله تعالی دا پیغمبر راولېږه چې سبا تاسې الله تعالی ته بهانه پیش نه کوئ. تاسې الله ته دا عذر پیش نه کوئ. ان تقولوا دې لپاره چې تاسې ونه وایئ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چې نو راغلی موږ ته من بشیر هیڅ زیری راکوونکی د خیر ولا نذیر او نه ویره راکوونکی د الله د عذابونو نه. موږ ته داسې پیغمبر نو راغلی چې د الله د نعمتونو بشارت راکړي او د الله د عذابونو نه موږ ویروي. فقد جاءکم بشیر ونذیر. یقینا راغلی تاسو ته بشیر
هغه پیغمبر چې هغه زیری درکوونکی دی تاسو ته که تاسې د الله اوامر ومنئ او د الله د اوامرو تابعداري وکئ نو دا پیغمبر تاسو ته زیری درکوي د ثوابونو زیری درکوي د الله د نعمتونو زیری درکوي ونذیر او ویره درکوونکی تاسو ته که تاسې د الله تعالی د احکامو مخالفتو نافرماني وکئ نو بیا د الله د عذابونو ویره درکوي والله على كل شيء قدیر او الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی او الله تعالی په دې باندې هم قدرت لري چې کوم کسانان د الله تعالی نافرماني کوي چې الله هغو ته عذاب ورکړي او څوک چې د الله تعالی د اوامرو اطاعت کوي چې الله هغو ته ثوابونه ورکړي وإذ قال موسى لقومه اوس الله تعالی په دې آیتونو کې یو خاص واقعه الله تعالی ذکر کوي چې په دې کې د یهودو تمرد او سرکشي الله ذکر کوي چې الله تعالی ډېر نعمتونه ور باندې کړي وو او سره د دې دومره نعمتونو نه کله چې ورته الله تعالی د جهاد امر وکړ نو دوی د موسی علیه السلام په مقابل کې بې ادبي وکړه د دې په ځای باندې چې جهاد وکړي موسی علیه السلام ته وویل چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ته او ستا رب لاړ شئ تاسې قتال وکئ انا هاهنا قاعدون موږ به دلته ناست یو نو الله د هغو دا سرکشي ذکر کوي او د دې جزا بیا الله تعالی ذکر کوي کله چې دوی د الله تعالی د دې امر نافرماني وکړه د الله د اوامرو مقابل کې تمرد وکړه نو الله دا عذاب ورته ورکړه 40 کاله په صحرای سینا کې الله تعالی دوی حیران او سرګردانه پرېښودل 40 کاله ونه کړای شوه چې د شام ځمکې ته داخل شي او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله ځینې واخیستل وإذ قال موسی لقومه او کله چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اذکروا نعمت الله یا قوم ازما قومه اذکروا نعمت الله یاد کی تاسې نعمت ته الله تعالی علیکم په تاسو باندې تاسې د الله تعالی نعمت یاد کړئ او د الله د نعمت شکر ادا کړئ نعمت جنس دی د ټول نعمتونو ته شاملېږي یعنې تاسې د الله تعالی نعمتونه یاد کړئ او د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ اذ جعل فیکم انبیاء کله چې وګرځول او پیدا کړه الله تعالی فیکم په تاسو کې انبیاء پیغمبران بني اسرائیلو کې الله تعالی ډېر پیغمبران را لېږلي وو وجعلکم او وګرځولی تاسې الله تعالی ملوکا پاچایان تاسې الله تعالی پاچایان وګرځولی وروسته د دې نه چې تاسې د فرعون په اسارت کې ویه د فرعون په غلامۍ کې وی تاسې الله تعالی د هغه د غلامۍ نه خلاص کړی اوس تاسې اختیار ستاسې په خپل لاس کې دی دا چې یو قوم الله تعالی د اسارت او د غلامۍ نه خلاص کړي دا داسې ده لکه چې دوی پاچایان او حدیث کې راغلی دی عبدالله بن عمرو بن عاص نه چا پوښتنه وکړه السنا من فقراء المهاجرین آیا موږ د فقراء او د مهاجرینو نه نه یو عبدالله بن عمرو بن عاص ورته وویلې آیا ستا ښځه شته ده وایي هو ښځه مې شته ده وایي ستا کور دې شته وایي کور مې شته دی وایي فانت من الاغنیاء بیا ته د اغنیاو نه یې وایي زما خادم هم شته دی وایي فانت من الملوک بیا ته د پاچایانو نه یې نو چې یو څوک کور ولري ښځه ولري او خادم ولري دا پاچا دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی بدنه یا فی جسده وعنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها یو څوک چې شپه سبا کې په داسې حال کې چې خپل کور کې په امن کې او بدن د عافیت په حالت کې د صحت او عافیت په حالت کې او د یوې شپې ورځې روزي د هغه سره موجود دی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها لکه الله تعالی چې دا ټوله دنیا هغه ته ورکړي دا داسې ده وجعلکم ملوکا او ګرځولی یاستئ تاسې الله تعالی پاچایان ستاسې هر یو پاچا دی وروسته د دې نه چې الله د فرعون د اسارت و غلامۍ نه خلاص کړی وآتاکم او درکړي دي الله تعالی تاسو ته ما لم یؤت احدا من العالمین هغه نعمتونه لم یؤت احدا من العالمین چې نه دي ورکړي الله تعالی یو کس ته من العالمین د مخلوقات خپلونه هغه نعمتونه چې مخکې سورې بقره کې ورڅه ذکر شو دریاب الله تعالی ستاسې دپاره الله په دریاب کې لارې جوړې کړې په صحرای سینا کې الله تعالی په دوی باندې ورېځې ورباندې صاحبان وګرځوله
منو سلوا الله ورته رالیږل د وچې تیږې نه ورته الله تعالی چینې روانې کړې. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة، یا قوم ازما قومه ادخلوا الارض المقدسة، داخل شي تاسي الارض المقدسة، مقدس ځمکې ته چې هغه د بیت المقدس ځمکه وه، د شام ځمکه وه. دا ځکه دې ته ځکه ارض مقدسه وایي چې دا د پیغمبرانو مسکن و. الله تعالی په هغه ځای کې ډېر پیغمبران رالیږلي دي، الله ورته خاص برکتونه ورکړي دي. لکه سورة بني اسرائیل کې الله فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، چې ما د هغې ځمکې خوا او شا برکتونه اچولي دي. التي كتب الله لكم، هغه ځمکه چې لیکلې ده الله تعالی ستاسې دپاره الله تعالی لیکلې ده چې تاسې به جهاد کوئ او دا ځمکه به تاسې فتح کوئ او تاسې به دې ته داخلیږئ. ولا ترتدوا على ادبارکم، او تاسو مه ګرځئ بیرته على ادبارکم په خپلو شاګانو باندې، یعنې تاسې د جهاد نه مه واپس کیږئ. فتنقلبوا خاسرین، نو به ګرځئ تاسې خاسرین، ذلیله او زیانکاران، یعنې که تاسې جهاد پرېښودل الله به تاسې ذلیله کي. لکه حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وایي کله چې تاسې په بیع العینه شروع کوئ، بیع العینه چې دا د بیع یو خاص قسم دی او د سود شکل لري. ورضیتم بالزرع، او تاسې په خپل زراعت باندې خوشحاله شئ او تاسې د خپلو غویانو لکۍ ونیسئ. وترکتم الجهاد، یعنې خپلبې کوئ تاسې. وترکتم الجهاد، او تاسې جهاد پرېږدئ. سلط الله علیکم ذلا، نو الله تعالی به په تاسې باندې ذلت مقرر کړي. لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، دا ذلت به الله تعالی ستاسې نه اخلي تر څو چې تاسې خپل دین ته نه یاستئ واپس شوي، یعنې تر څو چې تاسې جهاد ونه کوئ. نو ولا ترتدوا على ادبارکم، دې مقصد دا نه دی چې تاسې مرتد نشئ، یعنې تاسې د جهاد نه واپس نشئ. ولا ترتدوا على ادبارکم، او تاسې مو واپس کیږئ په خپلو شاګانو باندې د جهاد نه. فتنقلبوا خاسرین، نو وبګرځئ تاسې زیانکاران. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، قالوا اویل دوی موسی علیه السلام ته یا موسی، ای موسی علیه السلام، دا د بیت المقدس ځمکه په دې کې عمالقه کافران و، نو دا قوم پکې و. نو قالو دوی اوویلې یا موسی، 12 کسان لېږلي وو د دښمن د حالاتو د معلومولو دپاره، لکه مخکې دا خبره ذکر شوه. وبعثنا منهم 12 نقیبا، نو 12 کسان لېږلي وو چې د دښمن حالت معلوم کړي. نو د 12 کسانو کې 10 کسانو دا خبره وکړه ان فیها قوما جبارین، یقینا په دې ارض مقدسې کې د شام په ځمکه کې قوما جبارین، داسې قوم دی چې هغه زورور خلک دي. وانا لن ندخلها، او یقینا موږ هېڅکله نه داخلیږو دې ځمکې ته حتی یخرجوا منها، تر دې پورې چې ووځي دوی د دې ځمکې نه. فإن یخرجوا، که دوی په خپله باندې ووتل د دې ځمکې نه، فإنا داخلون، نو یقینا موږ داخلیدونکي وو دې ځمکې ته. نو دا عمالقه اوسېدل دا د عادیانو بقایا وو. بعضې تفسیرونه دلته دا لیکلي چې د قدونه ډېر جګ وه او په دوی کې یو کس و د عوج بن عنق په نوم باندې، او دومره اوږد و چې 3,333 ګزه اوږد و، ذراع اوږد، او مایي به یې په لاس باندې د بحر نه راخسته او بیا به لمر ته په لاس باندې نیو او په دې شکل به یې کباب کاوه. او موسی علیه السلام قتل که. موسی علیه السلام وایي 10 ګزه خپل قد و او 10 ګزه یې خیز ووهه او 10 ګزه یې همسا وه، یعنې 30 ګزه. نو هیله یې خنګري ته ورسېده. داسې خبرې لیکلي، دا ټولې هسې دروغ خبرې دي، ځکه چې حدیث کې راغلي دي چې آدم علیه السلام الله تعالی 18 ذراعه پیدا کړی و. بیا د هغه نه وروسته د انسانان قدونه کمېدل تر دې پورې چې دې حالت ته راورسېده. او جنتیان به هم په جنت کې 18 ذراعه وي. نو دا خبرې دروغ دي، خو زورور خلک و او دوی بزدلي ښکاره کړه.
بني اسرائیلو د هغو مقابل کې خپله بزدلي ښکاره کړه. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، وویل دوه کسانانو په دغه 12 کسانانو کې دوه کسانان، یوشع علیه السلام چې وروسته پیغمبر شوی دی، او کالب، او د کالب باره کې معلومات نشته دی چې پیغمبر شوی دی که نه، خو دا نیکان خلک وه. قال رجلان، وویل دوه کسانانو، من الذين يخافون، د هغو کسانانو نه، یخافون چې هغه ویرېدل د الله تعالی نه، چې د الله ویره پکې وه. انعم الله علیهما، چې انعام کړی و الله تعالی په دوی باندې، الله ورته ثبات و استقامت ورک. او وروسته به یوشع علیه السلام د الله تعالی پیغمبر شو. یا قال رجلان من الذين يخافون، وویل دوه کسانانو، من الذين يخافون، د هغو کسانانو د جملې نه کوم کسانان چې د عمالقو نه ویرېدل. انعم الله علیهما، هغه دوه کسانان چې الله ورباندې انعام کړی و. یا یخافون معنا چې د الله نه ویرېدل، هغه دوه کسانان چې هغو کې دا دوه صفته و. یو صفت پکې دا و چې یخافونه، چې د الله تعالی نه ویرېدل، او بل صفت دا دی چې انعم الله علیهما، چې انعام کړی و الله تعالی په دوی باندې، الله ورته ثبات و استقامت ورکه، مضبوط ایمان ورته الله ورکه، مضبوط یقین ورته الله ورکه. ادخلوا علیهم الباب، هغو دواړو وویل ادخلوا علیهم، داخل شئ تاسې په دې قوم باندې، په دې عمالقو باندې، البابا دروازې د دې ښار ته. فاذا دخلتموه، نو کله چې داخل شئ تاسې دروازې د دې ښار ته، فإنکم غالبون، یقینا تاسې به غالبه شئ. ځکه الله تعالی د خپلو مؤمنانو بندګانو سره همیشه دپاره د نصرت او د مدد وعدې کړي دي، او الله خپله وعده پوره کوي. وعلى الله، ځکه همیشه دپاره فتحه په قوت باندې او په کثرت باندې نه ده. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله، ډېر کرته یو وړوکی جماعت، یو لږ ډله الله تعالی په ډېرو خلکو باندې غالبوي. قالوا یا موسی وعلى الله فتوکلوا، او یوازې په الله تعالی باندې توکل وکړه، یوازې په الله باندې ځان وسپارئ. ان کنتم مؤمنین، که چېرته یاستئ تاسې مؤمنان. قالوا یا موسی، وویل بني اسرائیلو ای موسی علیه السلام، بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته په نوم باندې خطاب کاوه، یا موسی. او صحابه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله، یا نبی الله باندې خطاب ورته کاوه. او په قرآن کریم کې الله تعالی د دې نه منع فرمایلې ده چې تاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نوم باندې اواز مه کوئ. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا، تاسې مه ګرځوئ اواز کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په شان ته د اواز کولو په خپل مابین کې چې تاسې یو بل ته اواز کوئ. لکه خپل منځ کې چې یو بل ته په نوم باندې اواز کوئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نوم باندې اواز مه کوئ. یو تفسیر دا دی دغه آیت. نو بني اسرائیلو به موسی علیه السلام ته په نوم باندې خطاب کوو، یا موسی، ای موسی، انا لن ندخلها، یقینا موږ هیڅکله نه داخلیږو دې ځمکې ته، ابدا، همیشه دپاره، یعنې هیڅ وخت کې، ما دامو فیها، تر څو پورې چې موجود دا خلک په دې ځمکه کې، تر څو چې دا د عمالقه قوم هلته موجود موږ نه داخلیږو. فاذهب انت وربک، نو لاړ شه ته او ستا رب، فقاتلا، نو تاسو قتال وکیا، انا هاهنا قاعدون، موږ به دلته ناست یو. بس کله چې تاسې دا ځمکه فتح کړه بیا به موږ داخل شو. نو دوی د الله د پیغمبر مقابل کې داسې بېادبي او ګستاخي وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د صحابهو سره مشوره کوله د بدر په غزا کې، نو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کړې وه چې موږ هغه خبره تا ته نه کوو کما قالت بنو اسرائیل لموسی، کومه خبره چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، انا معكما مقاتلون، موږ به ستاسو سره یو ځای قتال کوونکي یو. قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، قال اول موسی علیه السلام، موسی علیه السلام الله تعالی ته عذر پیش کړ او د خپل قوم نه براءت اعلان کړ. قال اول موسی علیه السلام ربي ای رب زما، اني لا املك، یقینا زه اختیار نه لرم، الا نفسي مگر د خپل ځان، واخي
او د خپل ورور یوازینی کس چې زما خبره مني هغه زما ورور دی. نو یوازې د خپل ځان اختیار لرم او د خپل ورور اختیار لرم چې هارون علیه السلام دی. فافرق بیننا، نو جداوالی راوله بیننا په مابین زمون کې و بین القوم الفاسقین او په مابین د قوم فاسقانو کې، یا فیصله وکړه په مابین زمون کې او په مابین د دې قوم فاسقانو کې. قال، نو ویلی الله تعالی فإنها محرمة علیهم، فإنها یقینا دغه ځمکه مقدسه، دا د شام ځمکه، محرمة علیهم حرام کړی شوې ده په دوی باندې. حرام کړی شوې معنا یعنې بنده شوې ده په دوی باندې، یعنې ما دا فیصله کړې. الله تحریم دوه قسمه دی، یو تحریم شرعي دی او تحریم قدري دی. دلته مراد د تحریم نه تحریم قدري دی، یعنې الله فیصله داسې کړې ده چې 40 کاله به دوی د ځمکې ته داخلېدی نه شي. قال فإنها محرمة علیهم، یقینا دا ځمکه بنده کړی شوې ده په دوی باندې. 40 سنة، 40 کاله، 40 کالو کې به دوی د ځمکې ته نه شي داخلېدی. یتیهون فی الارض، چې حیران او سرګردانه به ګرځي په ځمکه کې، او دې ځمکې مقدسې ته به لاره نه شي پیدا کولی. د مصر او د شام په منځ کې تقریبا 1 میاشت مسافه وه، لیکن دوی په 40 کالو کې ونه کړی شو چې د ځمکې ته داخل شي. فلا تأس علی القوم الفاسقین، نو مه خفه کېږه ته علی القوم الفاسقین په قوم نافرمانو باندې، ځکه دوی د دې عذاب مستحق دي. وایي دوی به ټوله شپه مزل وکړه، نو کله چې به سبا شو بیرته به په مغه ځای کې و چې د کوم ځای نه به دوی حرکت کړی و، او که د ورځې به یې مزل وکړه ټوله ورځ، د شپې به بیرته په مغه ځای کې و چې کوم ځای نه به دوی حرکت کړی و. بیا د یوشع علیه السلام په زمانې کې کله چې دغه نسل ختم شو، موسی علیه السلام وفات شو، هارون علیه السلام وفات شو په همدې صحرای سینا کې، او په دې صحرای سینا کې الله تعالی دوی ته هغه نعمتونه بیا ورکړل چې مخکې ذکر شوي وه. منو سلوا ورته الله تعالی ورکول، وریځ ورباندې الله تعالی صاحبان ګرځولی و، د تیږې نه ورته الله تعالی چینې روانې کړې وې، نو دا ټول انتظامات ورته الله کړي وه. بیا کله چې دغه نسل ختم شو، 40 کاله چې کله پوره شوه، بیا د موسی علیه السلام نه وروسته یوشع علیه السلام الله تعالی پیغمبر که. بیا دا کوم نسل چې مخکې د فرعون په اسارت کې ژوند کړی و، دغه نسل چې ختم شو، دغه نوی نسل چې را لوی شو، نو بیا د یوشع علیه السلام په زمانې کې د خلکو بیا جهاد وکړه د عمالقاو په مقابل کې. بیا الله تعالی د بیت المقدس فتح که. بیا ورته الله تعالی امر کړی و ادخلوا الباب سجدا، چې تاسې دروازې د دې ښار ته داخل شئ د سجدې په حالت کې. وقولوا حطة، او تاسې د حطة کلمه وایه، لیکن دوی بیا هم بیادبي وکړه، د حطة په ځای حنطة ویلې، چې الله تعالی ستانه غنم غواړو. حطة معنا دا وه چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي، او د توحید کلمه تاسې ووایه. دوی د حطة په ځای حنطة ویلې چې الله غنم غواړو ستانه، او د دې په ځای باندې چې په د سجدې په حالت کې داخل شي. فدخلوا يزحفون على استاههم، نو په داسې حالت کې داخل شو چې په خپلو کناټیو باندې څخېدل. نو بیا ورباندې الله تعالی هغه عذاب نازل کړي چې مخکې سوره بقره کې ذکر شوی و. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نیکان خلک هم پکې و، لیکن کومو کسانان چې بېادبي کړې وه، الله تعالی بیا دا عذاب ورباندې نازل کړ، د طاعون عذاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.